د خور او لور د نکاح او واده په اړه ډیر مهم معلومات. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو. که هر کله هم تاسو خپل خور او لور یو چاته ورکوي نو باید څنګه قسمه انسان ورته وګورئ. دا ویډیو تر اخره وګورئ، ډیر زیات مهم معلومات دي او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو خپل لور او خور هیڅ کله بخیل سړي ته په نکاح مه ورکوئ. که څه هم نوموړی ټوله شپه تهجد کوي، که څه هم اوږدې سجدې کوي او ټوله ورځ روژه نیسي، که څه هم هغه د الله له ویرې ډیر زیات ژاړي، خو چې هغه بخیل وي نو هیڅ کله ورته خپل خور او لور مه ورکوئ، ځکه چې الله تعالی ته د عبادت کوونکي بخیل نه ګناهګار سخي ډیر خوښ دی. بخیل سړي ته هر ورځ یو ملایکه د بربادۍ خیره کوي. له بخیل سړي سره د ځمکې حیوانات لا دښمني کوي. بخیل سړی له ځان پرته بل هیڅ دوست نه لري او نه هم له چا سره مینه لري. پس له دې څخه ځانونه وساتئ چې د خور یا لور خاوند مو بخیل کس شي. که مو داسې وکړل چې خپله خور یا لور مو بخیل سړي ته په نکاح ورکړه نو پوه شئ چې لور یا خور مو د جهنم له اور مخکې د دنیا اور ته واچوله. دا شرعي خبره ده او دا ستاسو د خور او لور حق دی چې باید سم شخص ته په نکاح ورکړئ. ځینې کسان چې غواړي خپل لور او خور کوم کس ته په نکاح ورکړي نو یوازې د هغه شخص عباداتو ته ګوري، اخلاقو او معاشرتي ژوند ته پام نه کوي. په داسې حال کې چې عبادات د دین یوه برخه، اخلاق او معاشرتي ژوند د دین بیله برخه ده. په داسې حال کې چې عبادت د دین یوه برخه، اخلاق او معاشرتي ژوند د دین بیله برخه ده. که یو کس هر څومره ډیر عبادت وکړي خو چې اخلاق او معاشرتي ژوند یې د دین خلاف وي نو عبادت یې نیمګړی او الله تعالی ته د قبول وړ نه دی. دوستانو ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره وکتله. مهرباني وکړئ خامخا در سره لایک کړئ چې موږ ته معلومات وشي او تاسو ته همدغسې نورې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. ډیره مننه.